السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، به د سبسکرایب په علامه باندې کلیک وکړئ او دې باندې چې تاسو کلیک وکړو دې په خوا کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دلته چې دوه ویډیوګانې ګورئ دا ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، دا هم تاسو در سره وګورئ چې ډېرې اړینې او مهمې ویډیوګانې دي، دا هم تاسو وګورئ. او داسې لاندې نورې ویډیوګانې هم شته چې ډېر مهم معلومات پکې کې، که تاسو غواړئ ځان پرې پوه کړئ دا ویډیوګانې در سره وګورئ. او دا زما بل چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، او دا پاس چې کومه د هیک کېدو طریقه ده د فیسبوک آی ډي، نو دا هم تاسو وګورئ. داسې نورې ویډیوګانې هم شته، ډېرې ویډیوګانې دا ټول در سره وګورئ. او نن چې زه تاسو ته کوم اپلیکیشن معرفي کوم ډېر یو مهم اپلیکیشن ده، نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ویډیو چې تاسو هیره نه شي چې ویډیو باید لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کړئ. ویډیو تر اخره پورې کتل ضروري دي ځکه چې تاسو هم پرې پوه شئ. نو ویډیو موږ به شروع کوو. ویډیو به ډېره نه غټو، نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو. نن به زه تاسو ته دغه اپلیکیشن په اړه ډېر مهم معلومات درکړم، نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دې په اړه به زه تاسو ته ډېر مهم معلومات درکړم، نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ویډیو هېڅکله هم سکیپ نه کوئ، که ویډیو تاسو سکیپ کړه نو موږ په معلوماتو به تاسو نه شئ پوه. نو دغه اپلیکیشن څه شی ده او څه رقم ته کار کوي، نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا اپلیکیشن داسې اپلیکیشن ده که نه، لکه څرنګه چې وینئ زموږ یو کوډونه چې موبایل ته ور اچوو که نه، اول کوډ به زموږ چې هغه کوډونه چې موږ ور اچوو د هغه څخه به دویم به دغه پسې راځي. مثلا موږ یو هغه پین کوډ ور اچولی ده 0004 چې خلاص شو، مثلا هغه موږ خلاص کړو، بیا هغه نه بعد به دغه کوډ موږ ته راځي. مثلا که تاسو دا غواړئ ډاونلوډ کړئ نو دا در سره ډاونلوډ کړئ. نو تاسو چې دا ډاونلوډ کړو، که مثلا دا پین کوډ یې چا مات کړو تاسو موبایل څخه، نو چې هغه یې چا مات کړو دغه نه ماتېږي. دا داسې کوډ ده چې دا بیخي نه ماتېږي. 4 رقم ته کوډ پین کوډ پکې استعمال شي دا نه ماتېږي. که تاسو پین کوډ یا بل کوډ یې چا مات کړو نو دا نشي ماتولی، دا په هېڅ طریقه نه ماتېږي. نو تاسو هم دا درته را ډاونلوډ کړئ. که تاسو موبایل کې داسې خصوصي یا شخصي عکسونه یې تاسو نه غلو پټ کړو، او که غلو هغه تاسو پین کوډ یا بل کوډ مات کړو، نو تاسو به هغه شخصي شیان ووینئ. که تاسو دغه ډاونلوډ کړو نو تاسو شخصي شیان به محفوظ وي او هېڅوک بیا هم نشي پټولی. نو دې ته چې تاسو څومره سخت کوډ ور اچولی شئ، خو په یاد ولرئ چې دې کوډ باید تاسو نه هیر نشي. که هیر شو بیا لږ څه مشکل تاسو ته پیدا کېږي، نو تاسو نه باید دغه کوډ هیر نشي. نو ما تاسو ته دا ویل چې تاسو هر رقم کوډ دلته ور اچوئ نو تاسو هغه نه بعد به تاسو ته راځي. مثلا دغسې یا خپله امضا ور اچوئ، هر رقم کوډ چې تاسو ور اچوئ، مثلا زه به دا امضا ور واچوم. نو تاسو هم چې هر رقم ته کوډ ور اچوئ مسخط چې یو رقم ته وي، دغه کوډ کې به هم تاسو ډېر احتیاط کوئ چې دا کوډ چې تاسو ور اچوئ که تاسو نه بل هیر شو، تاسو باید دغه یاد وي چې تاسو خپل موبایل خلاص کړئ. نو ما دغه ور واچولو، نو مونږ چې موبایل ګل کړو نو مونږ ته به اوله بل کوډ راځي، هغه نه بعد به دغه راځي. نو چې بل کوډ یې چا مات کړو دا نه ماتېږي، په هېڅ طریقه نه ماتېږي. نو زمونږ ویډیو دغسې معلومات ما تاسو ته درکړه، دا ډېر مهم معلومات دي، دغه پسې خلک ګرځي، خو ما تاسو ته معلومات درکړو نو تاسو به ویډیو خوښه شوي. نو دا چې د پلی سټور کې نه پیدا کېږي، دا به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک پرېږدم، له همغه څخه یې ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې دا نه پیدا کېږي، نو ډسکرپشن کې به زه لینک درکړم، تاسو همغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، نو ویډیو سره به زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. نو که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل کې نه وي او زموږ چینل هم نه دی سبسکرایب کړی، هرومرو یې در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او که تاسو زموږ ویډیوګانې نه یې لیدلې هغه هم در سره وګورئ، او که زموږ ویډیوګانو ته مو لایکونه نه یې
نو ویډیو ته هرومرو لایک ورکړه چې موږ هم تشویق شو. که تاسو دا ویډیو له خپل ملګرو سره شیر کړئ چې د هغه موبایل تر پټ کې موبایل کې شخصي عکسونه وي، نو چې دا کوډ ور واچوئ نو بیا هغه دا کوډ په هېڅ طریقه نه ماتېږي. نو تاسو دا ویډیو هرومرو له خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټه وه، نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. خدای په امان. صفیه خیچار.